پیل او ملګري. یوه ورځ یوه بې ملګري پیله په ځنګل کې د ملګري په لټه کې وه. دې سمدلاسه یو بیزو ولیده او پوښتنه یې ترې وکړه: بیزو، زه او ته سره ملګري کېدای شو؟ بیزو په تیزۍ سره ځواب ورکړ: ته غټه یې، ته زما په شان په ونو کې نشي ختلی، ته زما ملګری نشي کېدی. ماتې خوړلې پیلې خپلې لټې ته ادامه ورکړه. پیله د یوې سوی تر څنګ ودرېده. له سوی یې پوښتنه وکړه: سوی، زه او ته ملګري کېدای شو؟ سوی تلي ته وکتل او ځواب یې ورکړ: ته ډېره غټه یې، زما په غار کې نشي ننوتلی، ته زما ملګری نشي کېدای. وروسته پیلې خپلې پلټنې ته ادامه ورکړه، تر دې چې هغې له یوې چونګښې سره ولیدل او پوښتنه یې ترې وکړه: زه ستا ملګری کېدای شم؟ چونګښې ځواب ورکړ: ته ډېره غټه او درنده یې، ته زما په شان ټوپ نشي اچولی، ته زما ملګری نشي کېدی. د پیلې پلټنې دوام درلود تر څو له حیواناتو نه د ملګرتیا په هکله پوښتنه وکړي، مګر همیشه به یې یو شان ځواب ترلاسه کوي. بله ورځ پیلې ولیدل چې ټول د ځنګل حیوانات په ویره منډې وکړي. هغې خرسه ودروله او پوښتنه یې ترې وکړه: څه پېښ شوي؟ هغې ځواب ورکړ چې زمري حمله کړې ده. پیلې غوښتل چې نور حیوانات وژغوري. هغه زمري ته ورغله او ورته یې وویل: محترمه، په مهربانۍ سره زما ملګري تنها پرېږده، هغوی مه خوره. زمري غوږ ونیو. هغه پیلې ته وویل چې یوازې خپل کار کوه. ویې ویل چې بله لار نشته. پیلې زمری په لغت وواهه او هغه یې وډار. د پیلې د زړورې کیسې په اورېدو سره نور حیوانات له دې سره موافق شول او پیلې ته یې وویل: ته زموږ د ملګرتیا لپاره مناسبه اندازه یې.